د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شروع نقل نه دی راغلی د عمر بن الخطاب نه د شروع نقل نه دی راغلی د عمر بن الخطاب نه مڅوک دا خبر ثابت نه کی چې هغه چاله امر د شروع کړي دي شهیدان علماء شول او ډېر لاړل ور پوار ویاړ ویاړو مونږ پرې ویاړو او کوو پرې افتخار شهیدان علماء شول او ډېر لاړل ور پوار ویاړو ویاړو مونږ پرې ویاړو او کوو پرې افتخار کچا ویل چې عمر شل لکه تکړی دي دلیل نه وکي کچا ویل چې عمر یو ځکه د شنو فرمایش ورکړي دلیل نه وکي صرف عمر دومره خبره وکړه چې هغه خي ورته ویلې د دې خلکو د اجتماع او دغه طریقه هم څنګه امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کله به اخري سلام ګرځاو په دې وخت کې د کور والا خلکو به د دې پیشنمی اهتمام د خلکو لکړیو وکشل لکه ته دې کیفیت باندې وکا منګر سره ولو دیر شم راغلی شپېتو پورې راغلی دي خو لیکن په دې ټولو کې عمده په دې ټولو کې پسند په دې ټولو کې د عمر بن الخطاب عمل په دې ټولو کې د محمد رسول الله عمل اترکات دي عائشه ابي فرمای رمضان او غیر رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اهتمام کړی دی 3 رکعات به کې وتر راغلو او اترکات به کې تراویح رالی